أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رب العالمين انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که انسان دی او که پیری دی، د پیدایش مقصد د الله عبادت دی. او عبادت مونږ خو طالبانو ته جدا خبرې کوو، خو تاسو ته اسانه پښتو کې وایم. هر هغه عمل دی چې انسان په ډېره عاجزۍ وکړي د الله د رضا دپاره، چې الله پرې خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ او عمل کول، او مقصد د دې عمل د رب العالمین رضای، چې الله راضي شي، الله خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ د یو ګناه نه ځان ساتل. ولې دې ځان ساتي؟ د انسان خواهش خو دا ګناه غواړي، خو دی وی الله زه دا خواهش د دنیا چې څومره دي دا خوا کوم، او الله تا راضي کوم. دا مې عبادت دی. یو هغه عبادتونه دي چې بندې عمل وکړي، لکه مونځ شو، روژه شوه، ذکر و اذکار شو، یا د شریعت مطابق خپلو بچو له نفقه ګټل شو، د دین معاملات، بیع شراء په ښه نیت، واده په پورې، نکاح پورې دا عبادت شو. یو د بدعملو نه، د ګناه نه، د حرامو نه، د غیبت نه، د حسد نه، د چغلې نه ځان ساتل په دغه نیت چې زه الله خفه کېږي، چې الله خفه نه شي، الله خوشحاله شي. دواړو ته عبادت وایي. نورونو عبادت چې سړی کوي، مقصد بسی دا نه چې خلق راته خو وایي، دا بني چې زه په دنیا وګټم، دا بني چې خلق وایي چې ډېر لوی عبادت گزار دی. که دا نیت راغی هر څه خطا. نیت به دی چې زمانه الله خوشحاله شي، بس په دې کولو الله خوشحاله شي، یا دا ګناه نه کوم چې الله خوشحاله شي. دا یو حدیث ته ما ستاسو مخکې ووی، حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک نه نقل کوي. زه ساده پښتو کې تاسو ته وایم، نور خو طالبانو ته مونږه په دې کې دوه درې ورځې سبق وایو. اوس هم طالبانو ته مونږ په دې کې تقریبا 3 ورځې سبق وایو. خو تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم چې یو حضور پاک چې کله هجرت وکړ مدینه شریفې ته، یو سړی مهاجر ام قیس ورته وایي. هغې سړي مدینې ته هجرت وکړ، خو څه دپاره یې وکړ؟ یوه ښځه وه ام قیس، هغه یې خوښه وه. مقصد یې دا و چې زه به لاړ شم او دغه ام قیس سره به نکاح وکړم. ګوره نورم پکې سوچونه او ښه سوچونه هم پکې و. ولې چې مدینې ته لاړ شي، خو رسول الله مبارک پسې مونځ به هم کوي. مدینې ته لاړ شي نو حضور پاک مخ ته کتلو کې عبادت ثواب.
منی ته دې ته لاړ شي نو څه قرآن او دین به هم زده کړي او مدینې شریفې ته لاړ شي د صحابه کرامو او د حضور پاک مجلس کې کښېني دا هم عبادت او مدینې ته لاړ شي مسجد نبوي کې لمونځونه کوي دا ټول عبادت خو مین سوچ اولا به دا طالبان ورته وایي مقصد یې صرف دغه و چې د ښځې سره نکاح وکړي خو دا خو لومبۍ زمانه وه نو دې خلکو لا پوره د شریعت آداب نو زده کړل د خو وروستو بیا د شریعت آداب زده کوي ورو ورو په قلار قلار خلک به رالل د باندې نه او د حضور پاک به په کور کې دننه ناست و تشریف فرما به او د دیوال نه پورې غاړه به اواز ورکړي یا محمدو اخرج الینا لکه څنګه چې موږ یو بل ته وایو ای خالد روضه ای زید روضه دقسې باغي اواز کو د حضور پاک نوم به یې واغې صلی الله علیه وسلم روضه نو الله ورته آداب وښول دا څه بېادبي هغه وخت کې نه وایي ته پته نه هغې خو ورو ورو د یو ورځې نیمې ورځې مسلمانان ورو ورو به آداب زده کول چې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا یو بل ته چې څنګه اوازونه کوئ داسې پیغمبر ته مه کوئ د هغې احترام او بیا پیغمبر مبارک تام وای چې ته خفه نشې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دا د دیوال نه پورې غاړه چې اوازونه درکوي دوی لا د آدابو نه پوره نه دي خبر خیر دی ورو به خبرېږي دقسې دې غریب هم د دې آدابو نه پوره خبر نه دی لاړ چې ځه هم پښتانه وي هم هما هم خرما هم به ښځه میله وشي هم به دا نیکې وشي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا خبر پتہ لگے دا پا منبر کے ناستا ویلانے انما الاعمال بالنیات کہ دا اعمال دا ثواب تعلق دا نیت سر اسو گورا چی کم نیت مضبوط تے کہ نیت دا اللہ دا رضا دا پارا کہ زمانہ اللہ دا پارا زمان اور قصیب ہم حاصل شی نو ثواب شو ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چاچه دا الله دا حکم مطابق دا رسول او دا الله دا رضا کولو دا پاره هجرت کو دا غي دا حکم مطابق نو هجرت مقبول دی الله ورسول صالح ومن كانت هجرته چا هجرت دی لو کو چلته کې سیب حضور پاک دی کچو مسلمانانو لا پیسې ورکړي غنیمتونو کیسې ورکوي ډوډۍ ورکوي یا به هلته انصارو صحابو سره ډېرې ښېګړې کولې او یا د ښځې دپاره هجرت وکړو فهجرته الی ما هاجر الیه نو هجرت یې هغه څیز ته رد شو ثواب یې ونه شو ګوره څومره لوی سفر دی د هجرت او ما درته وایي پکې نورې نیکۍ هم وې خو مین مقصد اول مقصد خزا و هجرت لړ برباد شو ثواب شو هر عمل چې بنده کوي خالص مخلص د الله د رضا دپاره به کوي او که د الله د رضا دپاره د یو عمل وکړه او د دنیا د ښودنې دپاره د عمل وکړه هغه هر څه لړل برباد شو په ترمذي شریف کې یو حدیث دی اوږد حدیث یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ورته کېناست ابو هریره خو هغه صحابي چې د حضور پاک په خاصو شاګردانو کې او د حضور پاک 15304 او یا احادیث امت رسول چې وبو سره څومره خدا امت ته رسېدلي هغه ته کېناست وی ابو هریره یو حدیث راته ووایه داسې حدیث راته ووایه چې تا د حضور پاک نه په خپله اورېدلي چې بل پکې میاس کې څوک نه ولې چې په خپله یو خبر اورې بل شی او بیا دې پې ځان هم پې کړي او یاد کړي دي مې حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې دا خبره اورېده وایي دغه مخامخ ځای کې مې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی لیس بیني وبینه احد بالذات مې اورېدلی دی د هغه او زما په میانځ کې هېڅ څوک نو او ښه مې پې ځان پوه کړی دی او عقلته فهم ښه مې یاد کړی ځان مې پوه کړی خو چې دا حدیث یې ووی یو مضبوطه چغې وواله او پرېوت بېهوشه
لږ ساعت پس چې هوش کې راغی بیا وایي ما د حضور پاک نه یو خبر اورېدلې ده زما د هغه منځ کې هېڅ څوک نو مې یاده کړې دا مې په ځان هم پوه کړی دی بیا یو مضبوطه کریکه وواله او په ځمکه بیا پرېوت بېهوشه 3 ځله دا چلو خلکو هغه سړي ته ویې څه غم دې راوړی دی زموږ شیخ باندې څه چلو سړي وی ما خو دې د حدیث تپوس وکړه ما ته څه پته چې بیا په هوش کې راغی نو بیا وی ما د رسول الله ما او جاړي نه یو حدیث اورېدلی زمو د هغه منځ کې بل څوک نو ښه مې یاد کړی دی مې پرې ځان پوه کړی دی د دواړو جهان مبارک سردار وفرمایل چې د قیامت په ورځ به 3 کسانې الله به ځان ته مخامخ رونو ډېره سخته ورځ ده قسم زمونږ د دې ټولو اعمالو حساب کتاب وکړي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړي دي نیغ به مخ په مخ درته ولاړ یو شی درنه پټ نه دی بیا د خدای خوښه ده که دې معاف کوي او که الله خوښه ده که سزا درکوي قانون مطابق د سره عمل کوي لکه زموږ عدالت کې د قانون مطابق یو سزا میلاوي او د الله خوښه ده که دې په مفتو کې معاف کوي کله کله صدر پاکستان ته د اختیاري چې هغه رحم درخواست ورته وکړي پیلو کې نو مفتو کې معاف کول کوي نو که الله دې مفتو کې معاف کوي پروا نشته لیکن دا چې څه دې کړي دي څه په خدای که یو شی د الله نه غیب که په ژبه دې کړي که په لاس دې کړي او زما رونه کله به دې وایي ما خو دا ګناه نه ده کړې توبې به وباسي نه دي درو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخپله به بند شي مهر به ولګي لکه بنده چاړه شو بس مهر لګي او به کوي خبرې نه لاس به وایي په ما دې دا ګناه کړې خپه به وایي په ما دې دا ګناه کړې چې په کوم ځای دې کړي هغه به درته را مخکې دا ګناه دې کړې ده نن سبا په دې کیمرو کې یو سړی وي دا غلا خو ما نه ده کړې کیمرې هغه ویډیو راغېستې وي ګوره کړې ده که نو نه چې دنیا کیمرې په تا فوکس دی او ستا ټول حالاتونه خبردار دي داسې هم شته چې په سعودي کې او دا په دې حرمینو کې دا کیمرې لګېدلې دي ستا ته د 20 کالو مخکې ویډیو هم ښایي په یو ټکې راته ښایي 20 کاله مخکې حقه تاریخ وله ورکړي حقه ټیم ورکړي یو ټک به ورکړي هغه ویډیو به راشي ساینس په دنیا کې دا سیز ایجاد کا څه خیال دی الله سره به داسې نظام نه زمونږ یو شی د الله نه پټ نه دی یو شی مخامخ به کړي دا ستا نیکي ده دغه ستا ګناه انکار کولی شي چې دا هر څه ووینې دی بوی نان لا باس لاول خو به انکار کوي دروغ ما نه دي کړي خو چې دا هر څه ورته مخامخ کړي باس ما کړي دما کرام الکاتبین دروغ لیکلی دي نه ولې چې انکار کولی نشي مخامخ یې ورته ښایي زما کرام الکاتبین فرشتو ظلم کړی دی نه نه دی کړی دا مې کړی دی بس خلاص شو خبره دنیا کې امتحان کې چې پیل شي نو سپلیمنټری به ورکړي ضمني امتحان زمړه غي کې پیل شي او سند بلو نشو زمړه چې یو گاډي باندې بدل مزدوري کو الته سپلیمنټری امتحان او ضمني بیا نشته خطا اخیری امتحان فائنل او الته دا نشته چې امتحان کې فیل شم نو دنیا ته بیا مقرره کی چې اوس بیا نیک عمل وکړه دی بچغه وي الله ما واپس دنیا ته ولېګا ته ګوره چې څنګه عمل کوي ما ولېګا واپس الله وی دنیا دې صرف وړلې دې دنیا ته واپس تل نشته دغه یا جنت او یا پورې غاړه جنت دی محشر ته مخامخ دوزخ دی د پاسه نری د ویښته نه نری پول د تورې نه تېره پولیس پرې راغلی بله لار نشته که د دې محشر کې ایثار شم دې میدان کې دا به ختمي میدان محشر به چې حساب کتابو شي دا ابر اوچت کې الله هغه ټوله د محشر ځمکه چې خلک به د پاسه ولاړ ابر غونډه کې
یو ډوډۍ ورته جوړه خشته تکه سپینه د معدې او جنتیانو له به په میلمستیا خط چې کوم د حساب کتابو شو هغه مکه خط بس مخکې پولیس فرات دی اپورې غاړه جنت دی لاندې دوزخ دی او ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به پې ورځي ورود څه ته وایي یو ګودر ته داخلېدل ورځي پورې وتل نه ورځي یو کس الله طالبان پوهېږي تاکیدیه او د حصر جمله یو کس نه پاتې کېږي ورځي به پې اوس که د خدای طاقت ته سره خو پورې به د جنت ته که د خدای طاقت نو قسم دی هغه پول چې د ویښته نه نرۍ وي او تورې نه تېرې وي چاپلارم چې نشته لاندې دوزخ الله با دا درې کسان ودرئ د یو ته به وایي وایه بنده مال مې درکړی و ښه ډېر مال څه دې کړي انکار نشي کولی الله بالکل تا مال راکړ ما هغه ستا په لار کې خرچ کړی انا اللیل و اطراف هر وخت مې خرچې کول سخا مثلا زه به مثال درکړم کونډې یتیمانان مدرسه جومان هر چا له ورکړی رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دی وایي خو چې الله وایي کذبته نو د الله د عرش نه ګیر چاپېره چې کوم هغه لکه او کروړه او اربه او فرشتې دي ټولې به وایي کذبته لومبی خو به د دا مهرو لګېد چې الله ورته دروغجن دی یو عام ملګري چاته وایي دروغ دی وایي لږه وړه خبره او که یو استاد ورته وایي دروغ دی وایي درنه ده یو لوی عالم ورته وایي یو افسر ورته وایي چې دروغ دی وایي جج ورته وایي دروغ دی وایي دا ډېره درنه چې رب العالمین درته وایي چې دروغ دی وایي ماشاءالله د غټه صدا خو دغه چې په ټول محشر په ټول مخلوق په مخ کې ورته الله دروغجن وایي چې دروغ دی ډېره لویه خبره غټه ټاپه ولګېده او بیا د لکونه کروړونه فرشتې چې ورته وایي دروغ دی وایي د دروغجن سزا اوس دا څه چې الله بس درته دروغجن وایي بس خبره ختمه الله به وفرمایي زه منم چې دا خرچې دې کړي دي خو زما دپاره نه لیقال فلان الجواد دې له دې کړي چې خلک درته سخي وایي ډېر سخي سخي خو ماله نه دي چې خلک راته وایي چې ګوره څومره سخي دي څومره خرچې وکړه وایي کونډو له یتیمانانو چې څه له دې کړي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی ته چې څه له کړي خو هغه مقصد حاصل شو ما له دې څه کړي دي اين ما قدمته مخکې دې ما له څه رالیږلي ډېر خلک ونو ګورې نن خرچې کوي خو د الله دپاره نه کوي پلار به یې مړي پردی قرضه به پې پوري که ته ورته وایې چې دې قرضدار له قرض ورکه ور به کړو در بکم او دلته به جمعې کوي څلوېښتۍ به م کوي سخاتونه به م ورکوي خیراتونه به م کوي وی به ملال کړي میخه به ملاله کړي په خدای چې هغه قرض تپوس پتې کېږي دا زیاتي څیزونه دي او نه خو په شریعت کې جمعې شته او نه څلوېښتۍ شته چېرته صحابه او تابعینو خو موږ نه دي لیدلي چې له تختې لوی پخ کړی په زه مړی په تخته باندې ور واچو د هندوانو رسم چې دلته به یې مړی لمبو د مشرانو نه تپوس وکړې د هندوانو رسم و چې مړی به یې لمبو نو په تخته به یې واچو نو لمبو به نو حلوا به یې پخه حلوا پخه کړي ماشومان هم نه پرې راغله فضول دی 15,000 روپۍ تباه و برباد کړي غریب له ولې نه ورکوي خیرات کولی شي مړي پسې خیرات صدقه ثواب دا زمون مذهب دی چې دا مړي تر دې ثواب رسېږي معتدلې نه مني مونږ یې منو خو په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې ریا پکې نه په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې الله پې رضا شي په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ویلې صدقه به وایه یو صحابي راغی د الله رسول مور مې مړه او یو کوی مې زړه غواړي چې وکنو مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وي که چېرته خدای خوږې اوبه راویستې کوی مې غواړي وکم یو بلکل وی وکنه خدای پکې خوږې اوبه راویستې وی دا د ام سعدي دا مې د مور ته ثواب شو بس دقه ثواب څومره چې خلک د کوی نه اوبه څښي موږ ته به ثواب رسېږي جومات جوړ مدرسه کې یو کوټه جوړه غریب له ورکړه یتیم له ورکړه کونډې له ورکړه څوک مه خبره وه حضور پاک فرمائی اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي
په هغه اوو کې یو څوک دی قیامت ورځ سخته ده خو دا اووه کسان یو دی رجل تصدق بصدقة صدقه ورکړي یا د خپل طرف نه یا د بل نه عامه ده او په کومه طریقه صدقه ورکړي فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښې لاس کمه صدقه ورکوي چې دا قسم څه خبره موږ وایو نه هلکه مه کوه قرض کړه مړه سبا به خلک وایي چې پلار پسې یو دمړی هم خیرات کوي خلک وایي لاړ هر څه بوتلف غریبې په خدای یتیمانان بچي دې پاتې شي ماشومان واړه یتیمانان او ترې راشي خیرات کوي هلکه د خپل طرف نه کې کوي ماشومان بیا وروسته دا زما خیرات دی سبا به خلک وایي چې پسې خبیث بچیا ښځې ته دې چل وله جوړ کړی دا زمونږ په دغه محرک کې ځای راته نښې یو شل پنځه کاله مخکنۍ خبره یو زنانه اوسېده او ماشومان یتیمانان په پردي کور کې بلکل په پردي کور کې او خاوند یې مړ شو او صاحب د هغه ځای نه تره راغی دا ماشومان دا ښځې لیوه او د خیرات خلکو ورته وایي چې دا یتیمانان غریبانان دي له ورکړه نه نه د ما رور دی د خیرات ورپسې دا زما رور دی د خیرات ورپسې خلک به سبا وایي ګوره خلک دا چې خلکو ټکې دې پکې وي هر څه دې جوړه ویمه لاړ شو یا سنډار سې چومان اوس خبره یېره دیګونه د دنیا او څلوېښت خلکو وی چې زه راشه تیاره نیغه غوړه غوښه ده بس منتم ده مونږ خو هم چې داسې ومو نو په خېټه ورته لاس ووړ په خېټه لاس وو د نارې ګولۍ ورته بېله ور واچوه چې ظاهره ومې مونته ماموده ومې مونته خیراتونه دي او صیبه کېږي او چې څلوېښت ورځې تېرې شو په څلوېښتمې واپس خیرات وکړه هغه ظالم نو هغه ښځې ته ویې زه شو ماشومان بچي وي یتیمانان هغه ښځې ویې زه خو نه ځم نه نه ته زما عزت یې ما پسې ډله ما ته راشه مولوي صاحب دقسې یو مسله یو سړی دی دا لوبې کړي دی مونږ پوهې که چې مه کوه اوس هغه ښځې باندې لاس واچوه ښځه مونږ ته وایي چې دا ما خرڅوي او دا ماشومان یتیمانان هم راله خرڅوي ما پسې ټانګه راوسته هغه ورځې ټانګې وې ما پسې لاړم چې لاړم چې سړي ته مې وکتل سړی سم یو موټه سوټا مشکل یو غټ شی لوی کوټ د دې بره وتل غټ کوټ تکو چې کېناستم کیاسې بروغ غوندې مولوي صاحب مې دا څه کې وایي دا زما روندار د زما عزت دی مې دا ستا عزت نه دا ستا روندار رور دې مړ اوس دا پردی ښځه رسول الله مبارک فرمای الحمد الموت لیور دا مای پیغمبر وی تبعی ستاره دینه ستر وستان سپیک سپیک نه دا د پورته مې خدنه وته اوس کو پلاری پېښ او پلاری غریب داسې راغلی لچې ده مدي مولوي صاحب پرې دا لور مې بوزي دا نوسانو سره له خلصي دا ډېر ظالم یاره سړی ورو به شروع کوم په خدای کې د مقتدیانو ته دونه د ټاکوم چې دا والو غل مې معلومه مام پیژنې کنه پیژنې اوس اوس چې دلته راګیرو مې د پخوا به خلکو دا وږي په کوتک وایي وږي نه دا به په کوتک وال نو جوار به تستل هلکات هلکه د وږ کوتک شته نو جیب او کم کاوه چې سړی سړی نه راځي ماشومان یتیمانه دا وړه یتیمانان دا خرڅه لا جنکه دا وړه د پلار دې په شوکاري څلور میاشتې لس ورځې به دا دلته تېرئ دا خلک یې د کور نه نو باسي بس دا د دې کور او بیا د پلار یې پوښه ده او د دې ماشومانو پوښه ده وایي ما چې به دونه خرچه کړې ده تا ته چې دې قوم وایي چې ما کولې ده نه ما دونه پیسې پې لګولې دي نو مې څه کوې پیسې لګولې ماشوم خرڅوې ښځه خرڅوې ما وایي نیغ به دې ردې دی نه خلکو ته مې وایي که دې راغی که نه مې دا زما راته حکم دی مې خوږوی به نه خو ښه به یې ټکوی لکه وږي چې څنګه ټکېږي حقه چې هغه دوسو تښتېد نه دا زموږ حال هلکه چې یتیمانان یو خبر آیت ته طرف قرآن شریف وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا د یتیم مال کې د یتیم مال دې او خوړه خېټه کې د دوزخ اور ورواچو
قیامت کې به در باندې اور بلېږي. مونږ خلک څه کوو، په کوم طرف لاړو؟ سړی مړ دی، قرض پاتې دی، قرض نه ورکوې. یقین په خدای وکړه جومات کې ناست دا واقع ما غالبا یو ځل ویلې وې. زما یو دوست دی ستاسو ری تورنګو دوکاندار په 400 کې و د کپړې د ورسره ناست یو هلک راغی ما ته مولوي صاحب ما پسې سا غېښتل کپړه وایي درته ووایه پلار یې مړ دی بلا خرچې ورپسې وکړې دیګونه یې او زما پې قرض دی او د دې زوی واده دی ما نه پیسې ولیدې د دې زوی واده دی قرض نه راکړې زه ورته یم چې قرض خلاص نه خیراتونه مه کوه وایي ګورو به قرض سره دا خیرات د خدای دپاره شو نه شو خیرات چې کې پټ ورکوه الله دپاره دیګ هم پخې منه نه دی که یو سړی خیرات کې دیګ پخې په غریبانان نه خوري هېڅ منه نه دي خو په دې دیګونو کې اکثر ریاکاري راځي څه چېرته ریاکاری کوئ په دیګونو باندې او زه ودونو کې مونږ په لکونو روپۍ په شادي حالونو کې لګوو رښتیا ووایه دا ته د خدای دپاره د خدای دپاره خو نه کارډونه دي او شادي حالونه دي او دونه خلک دي او دونه موټرې دي او دا دي کم از کم 15 لاکه روپۍ دې برباد کړئ او چې اودې خوړئ په خلکو او دغه خلک دا شادي حال نه روځي نو د مرۍ او د سپېمو ډکي خوله کې به هغه ډکي موي او هغه کاږه به هم چوپي او چې روځي ته دې خدای غرق کچغ وړي پکې چوي هغه بل ته دې خدای غرق کا ډوبچنې روجې ابل مړه مونږ خو غوښه پکې نه واسې تشه بوسه مو نو سپې هندوستړی خدای نارا او اکثر لکه د امین په شان بې دعوت یې نه خوري دیم وایي دا مخامخ دا دی ناست دی وایي چې تاله به دلته نه راتلم وایي د دې نه مخکې مې په خدای چې په پېښور کې ډېرې ډوډۍ بې دعوته خوړلې دا دی ناست دی څپې خیرونو په دې 10-12 لکه روپۍ په مدرسه کې ښکلې کوټه جوړوي طالبان به پکې د قرآن سبق حدیث په ویلي کې په جومات کې تعلیم واچوه جومات کې کار پې وکړه خوا کې د جومات جوړ کړه نیکبخته یو کونډې له ورکړي یتیمان داسې خلک دي نن په مخ د ځمکه چې د روزۍ درکې نه دي داسې غریبانان دي یتیمانان چې پردی ټوکړي خوري قسم دې ما ته معلوم دي داسې غریبانان یتیمانان شته چې پردو ماشومانو جامې وله مور راوړي او هغه وله لنډې تنګې کې اوږدې کې حقه ورته ورچوي داسې طالبان مون سره شته غریبانان چې هغې د ماسپښین نه پس ځان له مزدوري کوي او سار نه سبق وایي دې له ولې نه وایي مدرسه کې د چای ډوډۍ ضرورت دی ولې نه ورکوې نیکبخت ته څه ضرورت دی د خیراتونو خیرات هغه وکړه چې الله پې خوشحال شي خیر خبره خو لرې لاړه خو ضروري وه نو الله به وفرمایي چې تا خرچې کړي دي خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې پلان کې خو ډېر سخي دی هغه نوم دلته ګټلی دی ما له دې نه دي کړي الله به فرشتو ته حکم وکړي پوزه کې زنځیر واچوي پې په سپېمو کې پړ مخې راکاږې دوزخ ته یې ورلړه کړې بل ته به وایي وایه که نه ښه مضبوط وجود مې در کړی او څه دې کړي دي هو الله قاتلت فی سبیلک ما ستا په لار کې جهاد کړی د کافرانو مقابله کې مې کوشش کړی دی او هغې پورې چې شهید شم نو الله ته مانه دا تپوس کوي یعنې مفهوم درته ویم مقصد درته ویم ما خو جهاد وکړو شهید شم شهادت نه خو لویه مرتبه بله نشته الله به وفرمایي کذبته دروغ دی وی فرشتې به ټول وایي کذبته دروغ دی وی الله به وفرمایي چې تا دا هر څه کړي دي جنګ دې کړی دی جهاد او شهید هم شوې لیقال فلان جریء دې له چې خلک وي ډېر لوی پهلوان او بهادر هغه نوم دې ګټلی ما له دې څه کړي دغه نوم تا ګټلی او دا شوي هم دي زموږ په بخاري شریف جلد ثاني کې راځي یو جهاد دی په هغې کې یو سړی دی قزمان د بنو ظفر قبیلې د ظفري ورته وایي داسې په میدان د جنګ کې روان دی توره ورسره ده او داسې یو طریقه باندې لګیا دی د کافر مقابله کې جهاد کوي چې داسې پرې وړي حضور پاک ته چې وچي یو هلک دی بهادر کم دی آغا وی انه من اهل النار دادو صحابه وی چې خدای پاک سړی خو زبردست مجاهد
او د دنیا کافرانې مردار او رسول الله مبارک کوي چې د دوزخي دی یو صحابي غالبا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ویل کې مې سودا شو د حضور پاک خبره ټیک د خواصه و سودا ورپسې شو چې د منډه کړي ما منډه کړي چې د بود رد ما اخره کې زخمی شو چې زخمی شو نو لاول غشي رو استل ځانې پیلالو خوندونه به تور را واغشتا د تورې غموټي په ځمکه کې خو او هغه سوکې دي سینې ته دی لته کې خو دا ځانې په ورور ځانې مړ رسول الله مبارک تعالی الله رسول زما د قسم په خدای چې رښتونه پیغمبر وی ولې وی چې تاوي چې دوزخی دي هغه خو هغه ځان په توره مړ کړ رسول الله مبارک کو فرمای ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر کله خدای د منافق په ذریعہ دین له طاقت ورکړي دین له طاقت نو سړی منافق ریا د پاره او د پیسو د غنیمت لپاره جنگي دا اخره کې ځان ورته الله به فرمایي تا دا ارس کړی دي خو دې لکه خلک وي فلان جریء ډېر زړور او بهادر دی وي سپېمو کې زنجیر ور واچوي راکاږي دوزخ دریم ته به وایي قاري صاحب دلته راشه څنګه ښکلی اواز مې درکړی او قرآن مې درته ښود او الله څه دې کړي دي ما تلاوت کړی قرآن مې لوستلی سارو مخا الله بو فرمای کذبتا دروغ دی وی فرشته به وی کذبتا دروغ دی وی الله بو فرمای کدا تلاوتونه دی کړي دي او صدا پاره دی کړي ليقال فلان قارئ ډېر کل قاری دی ډېر خشتا आवाज چې خلک زما د اواز صفاتو کې د قرات صفاتو کې چې سره دی کړي دنیا کې دا شی ګټلې سپیمو کې زنجیر ورته واچوي پړ مخې دوزخ ته واچوي حضرت ابو هريره دا هغه خلک دي چې په دنیا کې نیکه کړي دي او پړ مخې به دوزخ ته وګرځيږي چې چا دا نیکه نه کړي ګناه کړي چې دا غي بس د دې وجنه د خپل طالبانو ته چې طالبان خدای معلمان نو په درس پیسې غشتل جیل کتن کته وعظ او نصیحت او تقریر کې پیسې اخلي علما دام جایز ګرځولي دي چې دام جایز دي بچي بری سفري دام جایز دي خو نه راته باندې کې الله درس د خدای لپاره کا وخت تنخوا ملو شو مو کملو نه شو وعظ نصیحت تقریر د خدای لپاره کا که چا څه شي درک الله قدر نکړ پروا په ما ډوړې د خدای په او قسم درته خورما چې الله ته دې مخ کړې چې الله زت راضي کوم دا دنیا براغمتون الی رجلیک د خپوغ لاندې بری دا دنیا ته مال خدای سره عزت الله سره ډوړې د خدای سره مقصود بالذات کې وته وي الله لپاره بس ډوړې د خدای سره ته خدای خوشاله ته خدای خپقي او زه مومن وې اغا ذات چې خپل دشمن کافر له روزي ورکي مشرک خپل غټ دشمن دی هغه له ډوړې روزي ورکي د دنیا ظاهري عزت ورکي چې څوک د خدای دین او عبادت کوي هغه له خدای ډوړې نه ورکي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په تقریر بخاری کې واقع دی دا کار لکه دا ناشنا خبره خلک کله وکم نو بعض خلک وي دې سو ما حواله درکړم مولانا زکریا صاحب لوی سړی د بخاری شریف په تقریر کې هغه واجبہ واقع لیکل په دې مونږ بيجل اندما چې کوم حدیث وې دا غځې لیکل وی او سړی وګي او کې دې ډېر زیات وګرځي دا وګرځي څه پیدا نکړل د لوګي د لاسه یو جمعه تا یو مې جمرانه نه جمعه ترانه نه وته چې زدي جمعه ته سو پراشي کې چته وړای روټه راوړ کچرانه نه وته یو درې کسان د جمعه په ګټونو کې ولاړ یو هغه ګټ کې ولاړ یو دې ګټ کې ولاړ یو دې کې دې راغې بل ګټ کې هلکه سوچ چې د دې درو سالې بدمای دی خو بدن نار نه تیری بلو خامخا سي ګوړې بر او خوراک کړو نو چې دوی لرو نو دا سبب دوی نه چې ماته بساتو نه او چې دې اودرې ده دې یو خشته جینې راتن هغه جینې سره وزم دا لوټا او دا لاس وینځل کی چې لمچی چې وته وي دام وسره دیم راتن نه او خمزیدار خوانچه د خوراک په قیمتي قرمه ورمه هغه راتن نه بس
دا دې چې دی بس دې غریب خوږې دی بس هغه قورمو ته سترګې نظر ور واچو چې خدایه نو چې په کومه به هلته به ځي که ماله به راځي خدای دې خو یې راولې او نیغ نیغ داسې ورته ګوري چې مال یې راوړي اجینې دې پرېښوده او مخامخ هغه بل سړي له ورغی چې ورغی هغه ته هغه لاس وینځونکی او هغه لوټه ونیوله وایي لاس وینځه ډوډۍ مې درته راوړې ده هغه ورته اړو ګوري دغه درې ورته اړو ګوري نه دې د ظالم بچي کوشش مخامخ کړی وګید هغه ورته وایي لاس وایي لږ شه ګوري لا لاس وینځه ما د ډوډۍ راوړې نه ورکش ته ماله سلام ښې ورتله خو جینۍ نه صبرېږي چې لاس مخامخ ښین دی دا سړی را مجبوره کړ او لاس یې پې وویل چې ویې وینځه او دې زړه کې وایي چې خدای دې بې خو باسه نو چې هغه نه خوري نو ماله راوړه که نه زړه کې هغه نیز اوس هغه مجبوره نو موږ خو چې د تلې نه وي خدای دې غر کړه که دې خوا اوس هغه لګیا دی لاس یې پې وینځه چې ووینځه بیا یې ورته هغه خوانچه لر نه خوري نه خامخا به خورې ویې ته دا مار خواري کړې ده هغې رټي او دی رضا کوي اخره کې دا سړی مجبوره چې مجبوره یې کړه نو چې هغه هډوکي راولي غوښه دې وخوري نو دا هغه هډوکي باندې دا جینۍ په دا مخ وړي چې بیا غوښه وخوري په هغه هډوکي دا جینۍ په دا مخ وړي او ته خیر دی خیر خیر پروا نشته اوله خو ته دا غوښه وخوره ښې دا جینۍ په هغه هډوکو مډوکو دا تاړ کړه خو سړی یې خو په ډوډۍ موړ په روټۍ پې وخوړه لاړ ابل دا جینۍ لاړ او دې ایوه ته هغه نورو ته ګوري نه او ده ورته شیشه غشتې دی لکه پیش چې خوراک ته شیش وایي چې اوس هغه له لاړ هغه ته مو لاس وینځه هغه نیندي او رټي یې په زور یې په لاسونه په مینت زور څه په مینت ووینځه اخره کې هغه ډوډۍ پې خوري هم دا لوبه کوي چې غوښه وخوري نو په هغه هډوکي دا جینۍ ولي چې غوښه وره جینۍ پې ولي او دی بیا هم رضا کوي خیر دی معقوله پروا نشته خو جرور درېیم له لاړ هغه هم دا لوبه اخره کې دی اشنا له راله چې راله او لاس وینځونکي یې ورته ونیوه او وایي شابه لاس وینځه دی ورته وایي هغوی چې کومه لوبه کوله دم هغه لوبه شروع کړه نینځم جینۍ خدای دې بې خو باسه اینځې که نه ځم نینځه که نینځه چې نه ځمه تا خدای غر کړه ما د لوبه راوړې لاس نینځم نه 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 اوبه وینځم الله الله اوبه وینځم لاس یې وینځ بشیر جان ورته چې ته ټینګېږي په خدای لاس یې ووینځه چې لاس یې ووینځله اوس هغه ورته وایي دا ډوډۍ وخوره دې خو مغه دغه ته ګوري چې هغه نورو څه کړي زه به مغه هم کوم نه خورم خدای دې بې خو بته تا خدای غرق کړه ما دله ډوډۍ راوړه ته ماته خدای دې بې خو بته مری نه دې ونیسه ده اوس ځم نه 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 معافي غواړه معافي غواړه الله دې خوا چې اوس غوښه یې راواخېسته وخوړه نو هغه نورو چې کومه لوبه کړې وه اوس هډوکي راواخېسته او دا جینۍ پې ښه رسه وویسته به جینۍ ته دغه خوا کړه هغه خوانچه او دې مری ته یې وله لاس او راګیرې که تا خدای غرق کړه ما دله ډوډۍ راوړه ته ما په هډوکو ولې خو ښې ومګه داسې یې راګیر کړې چې ښې برابر هغه سړی ورته ویې جینۍ د خدای خاطر ما خو هغه درې واړو چې څه لوبه کوله نو ما وی دا به د دې علاقې رواج وي چې څوک چاته اوبه چې دي به نکړي نکړي کوي او ډوډۍ کې به هم نکړي نکړي کوي او دا به رواج چې بیا به چا وله ډوډۍ راوړه نو غوښه وخوري په هډوکي به یې ولي ځکه درې واړو چې څوک ما هغه وکړل نو هغوی دې بیا هم ورته مینت کول موږ دې تباه و برباد کړو مری نه ونیو دا څه چل جینۍ ورته وایي وایي زه دنیا یم د جینۍ په شکل راغلی او دا ما چې سره وړي دي دا متاع الدنیا د دنیا خواهشات او د دنیا عیش و عشرت څیزونه ما راوړه ما نه درې واړه خفه دي رضا کړه هغوی ما ته د دنیا هم نه ګوري زه یم چې دې رضا کړم هر څه چې وایي خو چې دې راضي کړم او ځان ته یې رامایل کړم ما پې ښه ډوډۍ او سامانونه ور مخکې کړل خو ما ته یې نظر قدرې دې ورغلی او تا ما نه خفه نه زه چې راننوتم ګور ګور دې راته کتل ته خو ما پسې نښتې لکه سپی چې غوښې پسې نښتې په تا نه خورم بیا راپسې راځې واقعي زما
چې دا روزي رزق دا د الله په لاس کې دی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جمعات کے ناستے اشراق منز تا پورے منز چی بیو کے اشراق پورے ناستے یو سیٹ راز اگا سیٹم پدسو پل ازمائش و امتحان کاؤ او سپیسے روڑی پخوا دا ڈبری روپے او مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تا تیغے پیسے کی خودی کوئی سیب دا پیسے والا دا میتار روڑی بزرگانو دا کچپ خواندانو اندازین ہم پتہ لگی وی دما ضرورت نشتا وی حضرت استا ضرورت نہیں نو پا طالبان ویش وی چه دما پلا سویش نو پلا دا مدرسة دا یو سویش آغا سیٹ نیغ لارا او اپیسی راواغشتے او دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پا پیزار کے واچو او یو غسل خانه یا ګوټ ارده چې یو ځای کې پټ شو او مطلب یې دا دی چې دا خو زما د مخه نه دي خو چې دې زه نیمه او وروستو راشي ګورم چې اوس پې اوچتې یو که نه داسې ځای کې یې واچولې که بل ځای چولې وي کېدای شي نظر یې ورته نه وي کړی سپلو کې یې ورته واچولې مطلب یې دا و چې دې دا پیسې راوړې زه ورپې اواز وکړه ای ملا صاحب وختي دې نه اخېستې اوس دې واخېست چې ګنګوهي صاحب رحمت الله علیه د نفلو نه فارغ شو وروت او زی او په پاڼو کې خپې منډي نو خپې پکې نه ورسي یو کتل داسې اقا پیسې په پاڼو کې پرتې وي پاسم په ډېرې پروت دی پاڼې یې اوچتې کړې او په هغه ځای وسنډل داسې ویشي او بیا څه وایي دا ټکې ډېر عجیبه دی وایي ای ګنده مال پلیته مال چې څوک در پسې دی منډې ته ځان نه ورکوي او چې څوک درته شاکۍ درنه تښتي د هغه د پیزار سلام نه کوي دقسې ته راوړي د مارونو ډوډۍ د خدای په لاس کې روزي د خدای په لاس کم عمل چې کې خالص د الله د رضا دپاره کوه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي دغه درې کسان دي لومبې جهنم الله پاک په هغوی باندې غرغنډه کړي عملونه سونه مزیدار خو اولا و بالذات طالبان وتوي مقصود بالذات دا الله رضا نه و دنیا و ارس لړ برباد شو هر عمل چې کې بس دا نیت کوه چې د مان الله خوشاله صدقه ورکې پټ پټ کوه چې مان الله خوشاله منځ کې په دې فرضو کې ریاکاري نه راځي دا به نه وي چې خو دا فرض په جومات کې کوم نه نه هغه در باندې مقرر دي ابا کې خبره نشته حج لدی دنیا دا نه خبرې کې خو ما خبره ډېر خلک ورنه نه جونو لا عمرو لم په دې نیت زی تو مو باسا عمرو لذي او تا ته مې زه خو هر کال روزه کې عمرې لازم او هر کال زما هر کال ساجت دې خبرو تار خلک ته اور یو سړی دا وې د مبادې بزرګان وې چې دا خو مې دریم حج دی نو زه بس هغه مخکني دوه دي دوړه کړم دا د چا وې چې درې موته چې پچې خرڅې دا مې پنځم عمره ده او دا مې شپږمه ده او دا مې لسمه ده سا ضرورت سره دې خبره دا خبره عجز دا خلقو ته ښودنې دپاره عبادت کول من يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شرك خفي او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای شودا سو سال مخکې انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر وي په خپل امت چې یریږم د رکوټي شرک نه یریږم قالوا صحابه وما الشرك الاصغر يا رسول الله دا الله رسول پټینه شرک څه شی دی وی الرياء والسمعه د خودنه د پاره کار کول او د شهرت د پاره کار کول کته نیکیم کې دی د پاره چې زما شهرت په خلکو کې راشي او ما خلق ویني چې پلان کې سړی نیک دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار او الله په قرآن شریف کې دې تر کوټه شرک وي عمل چې کو صرف او صرف د الله د رضا لپاره نو چې کم عمل دی د الله د رضا لپاره قسم دې په دنیا کې بم سعادت الدارین ورته وي په دنیا کې بم د خدای پاک بدل درکې او په آخرت کې یو حدیث درته وایم حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث تے حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ دے یو بندہ سر مینه
اذا احب الله عبدا یو بنده سره مینه وکړي ګوره چې عمل الله لکې الله به در سره مینه کوي ته ما خوشحاله زه به تا خوشحاله چې ته ما نه خوشحاله نو زه په تا څه چې الله دپاره دې مینه وکړه نو الله نادا اواز وکړي جبریل ته ای جبریله دا فلان کې زما خوښ دی تم ورسره مینه وکړه ان فلانا احبه تم ورسره مینه جبریل څه چلو کې په اسمانونو کې اواز وکړي چې دا فلان کې د الله خوښ دی احبه تاسو ورسره مینه وکړئ نو بیا حدیث سوی ثم توزع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلقو په زړه کې الله د هغه قبولیت ورواچي د بدانو نه نیکان مې ځکه خیال کړ چې د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضور پاک مینه د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضرت ابوبکر او حضرت عمر مینه د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضرت حسین مینه د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضرت عثمان مینه د نیکانو خلقو په زړه کې الله د هغې مینه واچي نو که ته وایې چې خلقو ته زه خوښ شم نو د الله دپاره وکړه نو الله به د خلقو ته خوښ کړي که ته وایې پیسو لکم الله نه وکړه نو پیسه خدای سره که ته وایې چې زه د لویۍ دپاره کوم نه الله نه وکړه نو لویي د چا په لاس کې ده دې کې څه خبرې پاتې دي انشاءالله په آینده جمعه کې به درته بیانوم انشاءالله خو زما د خبرې مقصد رونو سره چې نیکي مونږ کوو د نیکۍ مقصد څه دی هغه عمل په ډېره عاجزۍ کول چې زما رب پرې خوشحاله شي بس الله خوشحاله شي خبره ختم دعا وکړئ الله مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای چې موږ څومره اعمال کړي دي پروردګار که زموږ نه پکې څه ریاکارۍ شوي ښودنې شوي الله معافي غواړو الله معافي غواړو موږ معاف کړه تاسو هم داسې وایئ بیا چې څه اعمال کړي بنده او ریاکارۍ شوي که توبه دې وویسته نو پاک به شي توبه دې وویسته اعمال به پاک شي که خیر انشاءالله فکر مه کوئ خو بیا دپاره داسې مه کوئ الله که زموږ نه د خولې د لاس د مال د زړه چې څه عبادت کړی دی ریاکاري م کړې د ښودنې شهرت دپاره الله مونږ معافي غواړو راته معاف کړه الله معافي غواړو راته معاف کړه ټول اعمال هم د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځه ته پرې راضي شه الله ته پرې راضي شه ته پرې راضي شه بعضې بیماران دي دوستان دعا کوي الله والا روغ صحتونه ورکړي بعضې زنانه دي دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبولې کړي بعضې دوستان دي د هغوی ضروریات کې دعا کوي چې الله ضروریات ورته پوره کړي الله د دنیا و آخر د پریشانو نه په امن کې وساتي او الله د خیر او برکت زندګي نصیبه کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي الله د شریانو د شر نه مو ساتي الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي ناګهاني آفاتو نه زنانه واړل وي مونږ په امن کې وساتي خدای ته رانه راضي شي بنده به خپل کار کوي خو الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي بې اولاد ول اولاد ورکړي د چا چې نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي مردګان د مسلمانانو الله ټول وبخي زموږ دا طالب علمان دي او ډېر خلکو په جوماتونو کې ډېره کړې دي